سلامونه. بعضې ملګري ډېر بې وخته ټلیفون کوي. بې وخته نه مې مراد دا دی چې دوی به د کار په وخت کې یا د خوب یا د آرام په وخت کې به تا ته ټلیفون کوي. داسې ورځ راغلی چې ما ته 15 ځلې هم یو نفر د کار په وخت کې ټلیفون کړی. دا 4 ځلې یو 3 ځلې او 5 ځلې خو ډېرو ملګرو ټلیفونونه کړي دي. داسې شپه راغلې چې ما ته په 3 بجې هم ټلیفون شوی، په 12 بجې، په 2 بجې، په 1 بجه. بیا یو ځلې نه، 2 ځلې نه، 3 ځلې ملګرو ټلیفونونه کړي دي. یو خبره دا ده چې دا زما نمبر چې کوم دی هغه ډېر زیات خور شوی د ډېرو ملګرو سره دی. بیا هر کله چې دغه کم ملګري ډېر ټلیفون وکړي نو زه ورته سبا بیا زنګ وهم. هر کله چې دته زه ټلیفون سبا وکړم نو اوله پوښتنه ترې دا کوم چې ستا څومره وخت کېږي چې دلته په فرانسه کې او په اروپا کې ژوند کې؟ د ده جواب به څه وي؟ 6 کاله، 7 کاله، 8 کاله. نو اوس یو کس 8 کاله دلته ژوند وکړي نو دا معلومه خبره چې هغه ته به دلته د کار وخت، د خوب وخت، د آرام وخت معلوم وي. چې دا وختونه ورته معلوم وي او بیا هم دی کار کوي، داسې کار کوي، نو زه نه پوهېږم چې ولې. د ویډیو مقصد مې دا دی چې خدای ته وګورئ. هر کله چې تاسو چاته ټلیفون کوئ، یو په کار وخت کې چاته ټلیفون مه کوئ، بل د خوب او د آرام په وخت کې چاته ټلیفون مه کوئ. ځکه زموږ او ستاسو ژوند دلته د یو تقسیم اوقات لاندې روان دی. موږ خپل آرام خوب دپاره هم وخت ټاکلی دی او کار دپاره هم. نو په دغه وخت کې تاسو چاته ټلیفون مه کوئ. ډېرو ملګرو ماته دا ویلي چې موږ ته هم دغسې ټلیفونونه، دا وطنداران دغسې ټلیفونونه کوي. یعنې دا شکایت صرف زما نه دی، د ډېرو ملګرو دا شکایت دی. ډېر ملګري دا وایي چې بې وخته بعضې ملګري ټلیفونونه کوي. نو دغه عادت نه تېر شئ. دغې خبرې ته همیشه فکر ولرئ. په ځان کې دغه بدلون راولئ. دا خبره جدي ونیسئ چې دې نه بعد به چاته بې وخته، یعنې د کار په وخت کې، د خوب او د آرام په وخت کې ټلیفون مه کوئ. مننه.